اوس د روافضو بحث. د روافضو په سر کې را ده را روافض دا بحث ځکه اهم دی خصوصا په د کابل او په افغانستان کې چې د روافضو په باره کې د مسلمانانو ذهن خلاص نه دی. درې بحث به د روافضو په باره کې درته وکړم. د روافضو تاریخ یو، د روافضو عقاید د دوه، د روافضو تکفیر چې روافض مطلقاً کافر دي. د 1400 صدیو علماو فتوی به درته رانقل کړم ان شاء الله، بیا به تاسو ووایئ چې ذهنم خلاص نه شو بیا راته ووایئ. اوله مسئله د روافضو په باره کې څه ده؟ د روافضو تاریخ، د شیعګانو تاریخ. شیعت د کوم ځای نه شروع شو؟ په اسلام کې د شیعیت یعنی د رافضیت ابتدا ګورئ تقریبا ټوله جزیرة العرب دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې فتح شو او داسې قابل ذکر دشمن په جزیرة العرب کې پاتې نشو چې د اسلامی دعوت په مخ کې خنډ شي. نبی علیہ السلام چې وفات شو، ابو بکر صدیق رضی الله عنه تقریبا 2 کاله امیر المؤمنین او خلیفۃ المسلمین. د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې دا صورتحال نورم مضبوط شو، یعنی په جزیرة العرب کې د اسلامی دعوت په مخ کې خنډونه نورم ختم شو او د جزیرة العرب نه بهرم پیش قدمی لګو شو. ابو بکر صدیق 2 کاله بعد وفات شو. تر دې وخته پورې نظریاتي اختلاف په مسلمانانو کې نه و. د نبی علیہ السلام زمانه تیره شوه 2 کاله و 23 کاله. بیا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خلافت دوره راغله، څومره وه؟ تقریبا 2 کاله. دغه 2 کالو کې جزیرة العرب کې او په مسلمانانو کې نظریاتي اختلاف نه و او د اسلامی دعوت په مخ کې هیڅ خنډ نه و. د هغې نه بعد حضرت عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین شو. د حضرت عمر د خلافت په زمانه کې د فتوحاتو اسلامیو سلسله دومره تیزه شوه چې د هغه وخت د 2 سپرو طاقتونو چې روم او فارسو د دوی اکثره علاقې د مسلمانانو د اقتدار لاندې راغلي. د حضرت عمر د خلافت په 10 کلونو کې حضرت عمر 10 کاله خلیفه و. نو څو کاله شو؟ 23 کاله د نبی علیہ السلام، 2 کاله د ابو بکر صدیق، 25 10 کاله د حضرت عمر، 35. نو په دې 10 کلونو کې 1060 غټ غټ ښارونه د کافرانو نه ونیول او په دارالاسلام کې داخل کړل. حضرت عمر څو ښارونه فتح کړي؟ 1060 ښارونه فتح کړي دي. دې ته فاتح وایي. 1060 ښارونه فتح کړي. د حضرت عمر په خلافت کې د مفتوحه ممالک و رقبه 22,051 مربع میله وه. یعنی د حضرت عمر په خلافت کې مصر هم داخلو، د جزیرة العرب نه ماسوا، مصر، شام، عراق، خوزستان، ارمنیا، آذربایجان، فارس، کرمان، خراسان، مکران، دا د بلوچستان بعضی حصے، دا ټول حضرت عمر فتح کړي. 15 کاله شو کنه، 15 کالو پورې نظریاتي اختلاف نه و. بس یو ډله و اهل سنت والجماعت، بل ډله نه و په مسلمانانو کې. د دې نه وروسته د حضرت عثمان د خلافت په زمانه کې د اسلامی فتوحاتو سلسله همداسې په تیزۍ روانه وه. حضرت عثمان تقریبا 12 کاله امیر المؤمنین. نو څو کاله شو؟ 40 کاله. تر دې وخته پورې خلک په اسلام کې داخلېدل. بعضې خلک په اخلاص سره په اسلام کې داخلېدل او بعضې خلک په منافقانه طور په اسلام کې داخلېدل. په حقیقت کې د اسلام او د مسلمانانو سره انتهایی بغض او کینه وه، خو اسلام خو سپر طاقت شو، نو د طاقت نه مرعوب و. منافقانه انداز باندې بعضې خلک د فتنې د جوړولو په نیت په اسلام کې داخل شو. په دغه خلکو کې چې د فتنې د جوړولو په نیت په اسلام کې داخل شو، نو د یمن د صنعا د ښار یو یهودي عالم یمنیو، یمن کې د کوم ځای؟ صنعا. یهودي عالم
نوم یې و عبدالله ابن سبا، مشهور په ابن السودا. د شیعت بنیادی خیده. څو کاله بعد د شیعت بنیادی خیده؟ 40 کاله. 40 کالو پورې په مسلمانانو کې نظریاتي اختلاف نه و، ټول اهل سنت والجماعت. خو د حضرت عثمان د خلافت په اخرنیو کلونو کې چې اسلام بالکل سپر پاور طاقت شو، بعضې خلک په اخلاص سره په اسلام کې داخل شو او بعضې خلک د فتنې په نیت په اسلام کې داخل